اوس د پروګرام په دې باره کې د توفیق مومنداري خصوصي ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي زنور ته بلنه ورکوو چې دریځ مخې ته تشریف راوړي او موږ تاسو ته خپل اماده کړي معلومات وړاندې کړي. زنور. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف الشيخ سراوي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فأول قدم کی دا هر زنمخ کی دا خود پیغمبر او دا بشریت ستر لارحود او دا عرب و دا عجمنا بهترین شخصیت محمد عربی مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تلپات یو نهیریدون کی تخفه وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دویم قدم کی د داسې علماء کرام په مخ کی او به د داسې محترم استادانو په مخ کی علمانا مشرانو کسرانو ګلالیو شاګردانو په مخ کی خبرې کول دا هم ځان ته ډیره لویه بې ادبي ګڼم، خو فقط د دوی په اجازه باندې غواړم چې ستاسې درانه حضور کې یو څو مختصرې خبرې عرض کړم. الله جل جلاله دې په دغې خبرو باندې اول ماته د صحیح عمل کولو توفیق راکړي او بیا ثانیاً دې الله جل جلاله تاسو ته درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات په اړه معلومات درکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ربیع الاول په 12مه نیټه د 33 کالو په عمر لدی باندې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د نبوت مرګ پرېوت. انا لله و انا الیه راجعون. لدی پرته نور روایتونه هم شته. په یو روایت کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تر 14 ورځې پورې ډېر سخت ناروغ او د وفات په درېیمه ورځ د چهارشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د بېهوشۍ په وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره د اوبو یوه ډکه پیاله پرته وه او په دې پیاله کې به یې لاس لوند کو او په خپل مبارک مخ به یې راښکود او په ژبه به یې دا کلمه وفرمایله اللهم اعني على سکرة الموت. یا الله د مرګ په سختیو کې را سره مرسته وکړي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفات شو نو شتیو خلکو پرې یمیني څادر وغوړاو. په یو روایت کې راغلی دي چې دا څادر پرې ملایکو اچولی و. د عمر رضی الله تعالی عنه مبارک څخه نقل دی وایي ځینې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات هیڅ باور نه درلود تر دې چې عثمان رضی الله تعالی عنه مبارک له ډېره غمه ګونګی شو او د علي رضی الله تعالی عنه مبارک ساه وختله. په ټولو صحابه کرامو کې یوازې
ابو بکر صدیق او عباس رضی الله تعالی عنهما او ثابت قدیمی او خپل حوصله وساتله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د غسل پالا د صحابه کرامو ترمنځ اختلاف پیدا شو چا ویل وی خپل جامو کې ورته غسل ورکړي او نه بل چا ویل وی خپل جامې ترې وباسي خو په دې وخت کې الله جل جلاله په دوی خوب راوست او یو چا وایي چې دوی نه پیژاندو چې باید محمد عربي مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ته په خپلو جامو کې غسل ورکړو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته عباس رضی الله تعالی عنهما دو زامنو فضل او قاسم رضی الله تعالی عنهما او علی رضی الله تعالی عنهما او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دو غلامان شقران و اسماء رضی الله تعالی عنهما غسل ورکړو چې په دې وخت کې اوس انصاری رضی الله تعالی عنهما هم موجودو به علی رضی الله تعالی عنه مبارک په ګیډه لاس راخوت چې هیڅ تر خارج نشو په دې وخت کې و فرمایل لقد طبت حيا وميتا د الله تعالی رحمت دی په تاسو باندې په ژوند او مرګ دواړو حالاتو کې تاسو پاک یاستئ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا د دریو صحابه صدرونو څخه کفن ورکړل شوی او چې نه پکې پټکې او نه ګټل شوی او په جمع پر جنازه ونه شو بلکې هر چا په جدا جدا توګه ادا کړه سقران مبارک قبر کې سور چادر وخوراو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک با په خپل ژوند هم اغوستو به پر حد مبارک کې نه حقیقت کې خودل شوی د سمالات او د کنجات بالا د صحابه کرامو ترمنځ اختلاف پیدا شو چا ویل سمالات او توباسه او چا به د کنجات خبرې کولې نو اخیر په دې خبره اتفاق راغی کلمړې کنجات دهون کې او یې سمالات دهون کې راغی نو هغه به تر سره کو نو ناته په کنجات دهون کې لمړې راغی او هغه تر سره کړو مبارک قبر د عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک په حجره کې جوړ کړو ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دواړه هم دلته ښخ دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بیالیلی مبتا باندې خپل زړونه محمده بیالیلی مبتا باندې خپل زړونه محمده قربان مشلتان خپل سرونه محمده جزاک الله خیرا جزاء د زنور څخه او جهمنا چې موږ تاسو خپل ماده کړي معلومات وړاندې کړو